نن مونږ فولډر اپشن وایو. څه وایو؟ فولډر اپشن. کنټرول پین هلته راسي دي ځینې واحد او څه باندې کلیک وکړه، فایل ایکسپلورر اپشنز. دا یو صحیح دی، دیز نه اوپن کېدی شي. بل راسه دس پی سي ته فایل ته راسه چینج فولډر ان سرچ اپشنز. دا یو دی، صحیح شو. دې کې ګورئ جنرل ویو سرچ. دا یو زموږ سره ښه. په دې کې اوله برخه ده جنرال. ده څه برخه ده؟ جنرال. جنرال معنا عمومي. په دې کې په وینډوز 7 او 10 کې به فرق درته وښیم. په وینډوز 7 کې دا پکې نشته او دلته دا دوه چک باکس دي. په وینډوز 10 کې بیا دا دوه نه دي، بیا نور بس دا د وینډوز 7 کې نور د وینډوز 7 او 10 دواړه یو شی دي. بیا تاسو سره وګورئ، صحیح دی. ها اوپن فایل ایکسپلورر 2 د دې څه وظیفه ده؟ دا یو برخه دغه د فایل ایکسپلورر په نوم یادېږي. په دې چې کلیک وکړم ګوره څه خلاص شو. دلته څه لیکلي؟ کویک ایکسس اوپن شو کنه. دا فولډر اپشن دې نه هم خلاصېږي. زه ورته وایم نه کویک ایکسس یې نه اوپن کېږي، دس پی سی دې اوپن شي. دا اوس اوکې کا، دا اوس کلوز کا. اوس راسه اوس اوپن کېږي، اوس اوپن شو نوید دس پی سی اوپن شو کنه او دا ډرایوونه مطلب را سره اوپن شو. بل براوز فولډر. کله چې یو فولډر باندې کلیک کوم بیا څه وشي؟ اوپن ایچ فولډر ان د سیم وینډو کنه، اوپن ایچ فولډر ان اټس آن وینډوز. هر یو فولډر د خپل وینډو کې خلاص وي. دې باندې ګوره کلیک کوم، همدا یو وینډو کې خلاص شوی دی کنه. ها یو وینډو کې دی کنه، مطلب هغه یو ورقه کې لکه راغی. موږ داسې ووایو. خو که چیرې زه راسم فایل ته آپشن ته، صحیح دی. دیز نه سوالم اوپن ایچ فولډر ان اټس آن وینډوز. اوس وګوره ښه، په دې ډبل کلیک وکړه، دا یو جلا وینډو کې خلاص شو. پام دې شته؟ وایي پر باندې پوه شوې. زیاتره ملګري دا داسې وایي چې کله دا داسې کېږي وایي وایرس کمپیوټر ته راغلی. هغه دې نه آپشن چینج کلیک آیټم از فالو. کله چې زه وایي کلیک وکړم بیا څه وشي؟ ډبل کلیک ټو اوپن آن آیټم او سنګل کلیک ټو سلیکټ. ډبل کلیک سره بیا څه وشي؟ ډبل کلیک سره بیا د آیټم اوپن شي او سنګل کلیک سره بیا د انتخاب شي. اوس ګوره ښه، ډبل کلیک اوپن شو کنه او سنګل کلیک سره څه وشو؟ انتخاب شو. اوس دې نه راشه چینج فولډر ته، ورته یم نه ډبل دا یو آپشن اخلم. سنګل کلیک ټو اوپن آن آیټم او پوینټ ټو سلیکټ. دا آپشن چې ولې دا ټیک مار هم ګوره انیبل شو. اوس وګوره سنګل کلیک سره څه کېږي؟ انتخابي سوري باوس پوینټر چې ورته راوړې څه کېږي؟ انتخابي کنه او په سنګل کلیک سره اوپن کېږي. او که چیرې تاسو دې نه راسئ فایل ته او په فایل کې څه باندې کلیک وکړئ آپشن او تور دی چې دا پرې هو شو. اوس چې کله دا انډرلاین خبره کوي، انډرلاین آیکن ټایټل کنسټنټ وذ مای براوزر. انډرلاین شته که نشته؟ او که دا ټیک مارک سوري دا یو آپشن والم اونلی وین آی پوینټ دیم. اوس به هغه وخت راځي ښه پورې دا یو آپشن زه اخلم. دې نه راسې اپلای ته، دا ما اپلای کو. اوس دلته راسه ګوره انډرلاین شته دی که نه؟ انډرلاین دا لاندې لاین ته وایي. سبحان الله وایي پوهېږې؟ دا د لیکنې لاندې چې دی ګوره هلته وګوره، دا لیکنې لاندې لاینونه څه دي؟ دا. خو که چیرې مونږ دې ځینې راشو فایل اپشنز او دا واخلم انډرلاین آیکن ټایټل اونلی وین آی پوینټ دیم. دا واخلم. اوس وګوره اوس به همیش نه وي شته. چې کله ماوس پوینټر راوړم ګوره پیدا کېږي. وایي اوس یې انډرلاین وپېژنده دقه دی. دا واپس ډبل کلیک اخلم. بل شو ریسنټلی یوز فایل ان کویک ایکسس. دې لپاره خو به راسې اول به کویک ایکسس والے، صحیح دی. اوس راشه دا کلوز کا، دا هم کلوز کا، دا هم کلوز کا. فایل ایکسپلورر اوپن کوم. دلته دا ریسنټلی فایلونه ښیي که نه؟ او دلته کوم فایلونه؟ فریکوینټ فولډر کوم فولډر ته وایي؟ هغه فولډر چې مثال اوس لکه ما دا ډیټا کتلې ده که نه، دا یو ډیټا دا ما د کوم فولډر نه خلاصه کړې ده؟ مثال د دې فولډر نه. نو دغه فولډر به راته ښیي. یعنې کومې فولډرې چې کله ته خلاصې کړې هغه فولډرې دې ایسته راځي او فایلونه یې دلته ښکته راځي. نو دا فریکوینټ یوز دا وښیي که ونه ښیي؟ ټیک مار اخوا اوس وګورئ یو څه فولډر یې ختم شو. ختم شو که ختم نه شو؟ څه مونږ ختم کړل؟ فریکوینټ ریسنټلی فایلونه هم ختم کړل. سوري فریکوینټ فولډر دا دی، لاندې فایلونه ختم شو که نه؟ که دا ټیک مار اخوا کوم اپلای کوم اوس وګوره هغه لیست بېرته راغی. اوس چې دا ټیک مار ته اخیستی که نه، ته چې خپل کمپیوټر کې څه هم ګورې، لکه زه دې نه راځم فار ایگزامپل ورته یم دلته ما سره څه وکړه، دا یو پکچر وښایه
دا پکچر زه اوپن کوم دا پکچر مې اوپن کو کنه اوس دې نه راشه کلوز کې دا دې کلوز کو دا کلوز کا دا کلوز کا اوس راشه دلته ګوره هغه تصویر به ډېر دلته راغلی دی کنه خو که چېرې تاسو راسئ دا ټیک مار ته اخوا کې دا لیست بالکل دې ځای نه ختم شو دا لیست ختم شو کنه اوس ته څه اوپن کا لکه زه راځم ګوره همدغه سټوډنټس ته سباون فار ایگزامپل دا یو پکچر اوپن کوم اوس وګوره شته دی زموږ سره دا خلاص شو کنه اوس چې کله زه دا خلاص کړم هغلته به فایل نشته فایل ځکه نشته چې لیست نشته دی لیست چې لیب کمپیوټر لیب بند کړم نو درس به څنګه شاګرد دلته درته راشي صحیح دی دا داسې مثال لري چې بکس مخوا کو نیکسټ راځو آخرنی اپشن پاتې شو آخرنی پاتې دی دام پاتې دی واپس اپلای کا نو اوس دا برخه راغله کنه بل شو فریکوینټلی یوز فولډر دلته دا اضافي فولډر یې ګورئ ښه لکه ساینلی خو دا نور دا چک باکس اخوا که اپلای که اوس وګوره دا فولډر یې ختم شو کنه هغه دا فولډر بیرته ټیک مارو لګاو بیا به را پیدا کېږي دا بالا را پیدا کېږي چې اوس بیا زه فولډر یې خلاص کړم صحیح دی ښه بل دی کلیر څه وظیفه لري یو خو چې دلته تاسو خلاص کړي کنه زه به دې نه راسم لکه مثال یو پکچر به اوپن کوم فار ایگزامپل دا پکچر ما اوپن هم کو کنه اوس دا سره کلوز کا دا کلوز کا دا هم کلوز کړي دلته وګورئ دلته راغی دا کنه او بله خبره رن کمانډ خو تاسو ته ما ویلی دی کنه دې رن کې چې تاسو څه کار کړی دی دا هسټري د ستا ټوله معلومېږي کنه دویم چې وحید څه خلاص کړي هغه مې دلته وکتل رن نه څه کار کړی دی هغه مې دلته وکتل نو د ټول هسټري ما وکتل دویم چې دې باید معلومات ونه شي نو تاسو چې دې لپاره د دې معلومات نه کول غواړئ فایل ته به راسئ چینج فولډر ان سرچ اپشن دې نه دا کلیر کړه چې کله دې کلیر کړه دا اوس اوکې کړه دې نه ختم شو کنه راسه رن ته رن کې چې څه دي هغه به هم ختم شي صحیح دی رن کې چې څه موجود وي هغه هم څه کېږي ختمېږي ښه نیکسټ دې نه وروسته مونږ راځو دا چې اوس دوباره ته ټایپ کړي که نه بیا راځي زموږ سره دا چې دوباره در سره ټایپ کړي بیا به څه کېږي بیا به هر څه راځي فایل دا چې اوس دوباره ته څه لیکي که نه دا بیا راځي اوس لکه زه ولیکم نوټ پیډ ګوره دا به همدلته پاتې شو که بیا یې کلیر کړمه وحید بیا وګوره اوس پاتې شوی دی او که ته وایې چې بلکل پاتې نه شي کومه بله صفحه کې هغه چې څومره زیات ته ګورې ته چې څه ګورې دا یو خی دلته چې نو دا خو ته ولیکه که نه ته خو زیات خلاص کړه دا ګوره نوټ پیډ مې خلاص کړ ورډ ایکسل ته ونیو هغه کوم چې موږ ویلي هماغه باندې کالک مې خلاص کړ او اس کې مې خلاص کړ اوس وګوره دا ټول دلته وحید راته ښایي صحیح شو ښه که زه یم چې دا پاتې نه شي دا ټیک ما راخوا که اوس راشه یو ځل یې کلیر کړه در سره یو ځل یې کلیر کړه اپلای اوس خو نشته اوس ګوره زه لکه نوټ پیډ خلاصوم دلته راسه پرې غنم یو چک بکس دی د پرسونلایز نه مخوا کېږي بیا به دا بیا موږ سره نه ساتلی کېږي صحیح دی او بل ریسټور ډیفالټ وظیفه لري دلته ما دا سیټینګ ګډ وډ کړ نارمل خو داسې نه و که نه اول خو چې کله مې داسې نه دی بیا دا سیټینګ خپل حالت ته راوله ریسټور ډیفالټ هر څه اول حالت ته راغله اول حالت ریسټور په کمپیوټر کې دوه مقصدونو لپاره پکارېږي یو دې مقصد دپاره کارېږي چې زموږ سره څه وشي یو د دې مقصد دپاره دی چې مثال یو څه اول حالت ته راوړي او بل د دې مقصد دپاره دی که نه او بل د دې مقصد دپاره دی زموږ سره وګوره ویو کې دی always show icon never terminate څه وظیفه ده راځم دي اول څه وظیفه ده دلته راځم پکچر ته ښه دا پکچرز ګوره یو خو په دې شکل کې داسې دی که نه دا به زه تمنیل کړم دې ته تمنیل ویلی کېږي اوس دا زموږ سره دې شکل سره ښایي چې کله راسم فولډر اپشن ته always show icon never thumbnail دا ما اپلای icon څنګه ښایي داسې اګه نه ښایي لوی شکل کې خو دي پاک زموږ سره نه ښایي
کچيري چک باکس اخوا کوي او بیا اپلای کوي بیا وګوره بیا به داسې وښیي always show menus دا چک باکس ولګوه وای همیش د مینیو وښیي اوس راسه دي ځي نه رن ته کنټرول ته راسه کنټرول پینل کې وګوره مینو ښیي فایل ایډیټ ویو ښیي که نه خو چې کله دوی نه چک باکس اخوا کې اپلای کې بیا وګورئ بیا به مینو نه ښیي کنټرول پینل ته راځم مینو ښیي ټیک مار ولګوه اپلای کا کنټرول وګورئ فایل ایډیټ دا را بل دی ډسپلی فایل آیکن آن تمنیل دا ټیک مار څه وظیفه لري دا ټیک مار مې واخیسته که نه دا اوکې کا اوس دې دپاره به راسو ګانو ته چېرته چې ګانې ښه او نو څنګه یې کوې اوس فرید کجاست دا ګوره دلته دا آیکن ښیي که نه دا مطلب په دې ګوره که زه څنګه دې باندې کلیک کوم دې باندې کلیک کوم دا ډایرکټ همدغه پلیر کې خلاصېږي دا هغه نښه ده چې د کوم پلیر کې دا ویډیو اټومیټک پلی کېږي اوس دې نه راسئ فایل ته آپشن دا څه که ویو دا ټیک مار اخوا کړه اوس وګورئ هغه نښې ښیي نه ښیي بل ډسپلی فایل سایز انفارمیشن ان فولډر ټیپس ډسپلی فایل سایز انفارمیشن ان فولډر ټیپس څه وظیفه لري دا موس پوینټر مې راوړو سایز ښیي که نه وایي سایز څومره دی وحید راته وایي دې سایز څومره دی 232 MB فایل ته راسه فولډر آپشن ته راسه ویو ته راسه دا چک باکس اخوا که اپلای که اوس وګوره سایز ښیي نه ښیي واپس دې نه راسه فایل فولډر ویو بل ډسپلی د فل پات ان د ټایټل باکس دا ټیک مار چې ولګو څه کار کوي اوس وګوره ما دلته پوره ایډرس راته ښیي که نه چې بي دا بي ډرایو لیټر دی لیکچر باید سملاشنواري فولډر کې مثال موږ کوم فولډر خلاص کړی 2 نه 3 وینډوز ثابت دا خپل ایډرس ښیي د دې دا معنا ده ټیک مار چې ولګوم اوس مثال زه وحید ته وایم چې ستاسو کور کوم ځای کې دی وحید ما ته وایي په ښار کې دی کوم ځای کې دی نورې ما ته ونه وایي چې کوم ځای بس وایي ښار خو د دې معنا چې دا ټیک مار چې ولګوم دی به ما ته وایي چې مثال تلاشي چوک د پلانکی نمبر په څه پلانکی نمبر 4 جلال آباد افغانستان دا فل ایډرس دی ته وایي صحیح دی خو چې کله مونږ راسو دي ځي نه دا ټیک مار اخوا کړو بیا دا څنګه شي ګوره ښه دا صرف راته موجوده فولډر نوم وښیي وینډوز ثابت نو اوس لکه وحید چې ما ته وایي چې مثال مونږ کور په ښار کې دی پوه شوې لکه تاسو سبحان الله وحید نوي بل hidden files and folders دا څه خبره کوي پټولو ښکاره کولو که نارمل دا اپشن اخیستل شوی ته چې کله وینډو انسټال کې داسې ډونټ شو hidden files folder and drive او نوید به راته وایي چې دا فولډر به څنګه هایډ کوم څوک چې منډې وایي ډېر درسونه وایي هغه به سفري انجام یې داسې پراپرټیز ته راشه پراپرټیز کې دا ټیک مار ولګوه هیډن اوکې اوکې اوس وګوره نیو فولډر ښکارېږي نه ښکارېږي داسې وکړم یو فولډر به ستاسو په نوم باندې جوړ کړم چې معلومات درته وشي چې زه یې هایډ کړم وحید رایټ کلیک پراپرټیز او د هیډن ټیک مار ما واخیست دا مې اوکې اوکې مې کړه ښکاري وحید فولډر لاړو ختم شو که نه اوس ما ته په خپله په کار دی دا خو ما د چا د لاسه عمران د لاسه موږ پټ کړی و چې زموږ کمپیوټر کې ډیټا ګوري نو اوس خپله راغلم خپله یې ګورم نو چینج فولډر ته به راسم دې نه به راسم ویو ته دې نه به شو هیډن فایل والم دا به اوکې کړم دا به اوس کلوز کړم نه هغه دې نه خو لاړه خو ښکارېږي نه که نه اوس به یې دې ځای نه راولم اوس وګوره نیو فولډر ده او هغه د وحید فولډر ده راغی که زه اوس بېرته څوک بېرته زه راځم نو بیا به دا اپشن اخلم هغه بېرته هایډ کېږي دا به څه وشي بېرته به هایډ شي څه مشکل لرئ بل بس دې دې پورې هایډ نه خلاصېږي خو نه کار پکې ډېر پاتې دی نه دغه ووایو ښه خبره هایډ امټي ډرایو ځینې ډرایوونه چې موږ سره بلکل پکې ډیټا نه وي هغه ډرایو دې ښکاره شي که دې ښکاره نه شي بله خبره هایډ ایکسټینشن سو امپورټنټ ایکسټینشن خبره ډېره مهمه ده ګورئ ښه
वर्ड प्रोग्राम ته وتلاړ شي वर्ड प्रोग्राम پرېږه د همیشه هر ورځ به تاسو سره کارېږي وټ از اول دې مخکې ټیک مار نه چې په هایډ ایکسټنشن فارم نون فایل ټایپ باندې خبرو کول به موږ ایکسټنشن پیژنو ایکسټنشن څه ته وایي کمپیوټر چې فایل پیژني د څه له مخې پیژني ایکسټنشن له مخې پیژني زه راځم دلته دا فایل ما اوپن کړو دې ډرایو ته راځم دلته راځم دې ځینه او دلته مثال पिक्चर की हम पूछते हैं पिक्चर था वो रदी सर रहा है जीपीजी हाँ हमदा को रेव तस्वीर के लिए करता खबर है कोमा दी तस्वीर सर से दे पीएनजी डॉट पीएनजी अगर दी फाकुइनुम दे कना बल दी सर रहा सदी सर से दे डॉट बीएमपी यो तस्वीर की गोरस वो किस्म नहीं कजरा से वीडियो था वीडियो सर से दे MP4 MP3 AVI दाता से जमाना दर्शन उड़ी डाम वीडियो दा कना दूसरे AVI करे और दी वीडियो सर MP4 दे دا ټول ایکسټنشن دی نو دې کې تاسو دې ټیکمار وظیفه دا وای دا ایکسټنشن درته ښکارا کوم ښکارا نه کوي ټیکمار کول او ګورو ایکسټنشن باندې ښکارېږي اپلای ښکارېږي نه ښکارېږي ټیکمار بیرته خو کا اپلای ښکارېږي بس هم دې پوری نو دې پوښښ بس